يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حالا به سخنان مردی گوش می‌دهیم که در طی 2 سال گذشته با زحمات پیگیر و خستگی ناپذیر خود تلاش کرد تا در روابط بین افغانستان و عربستان سعودی تحولی چشمگیری را رقم زند. اما در حالی که فاصله چندانی به عملی شدن این تلاش‌ها و نتایج و ثمرات آن باقی نمانده بود، تحول سیاسی در افغانستان رقم خورد. جزئیات بیشتری این تلاش‌ها را از زبان خود ایشان میشنویم. از جناب سفیر صاحب احمد جاوید مجددی خواهشمندیم که داشته‌های خود را خدمت هموطنان گرامی روانه نمایند. ما مال پارنن ډېرې خوشحالي ورسته او دا خوشحالي زموږ د ټولو شریکه ده. د 600 تنو هیوادوالو د نقل معلومات پروسه چې نن په خپل افغاني پاسپورتونه ترلاسه کوي ټولو ته مبارکي وایم. په پیل کې اړینه بولم چې د ټولو افغانانو او ځانګړې توګه ستاسو په استازیتوب د دوست او ورور هیواد سعودي عربستان د پاچا خادم الحرمین الشریفین د جلال المآب ولی عهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د داخله چارو وزارت د جوازات او د عمومي مدیریت مشرتابه او نورو ټولو اړوندو همکارو ادارو څخه د زړه له تمه مننه کوم چې په ډېرو ټینګړو حالاتو کې د خپلو افغانانو ورونو سره ودرېدل او هیڅکله هم خپل ورونو یوازې پرې نه ښودل. دویمه، افغانان د حرمین شریفین سرزمین د امنیت او سلامتي داسې ګڼي لکه چې د خپل خاورې امنیت او سلامتي. دا چې د حرمین شریفین ځمکه د ټول عالم الاسلامي د زړه حیثیت لري، پر سعودي عربستان باندې هر ډول حملې په سختو ټکو غندو. درنو وطنوالو، مشرانو، معززینو، ځوانانو، کس هم نشم کولی چې په ریاض کې د افغانستان سفارت د تیرو 2 کالو ټولو راسته راوړنې په دې غونډه کې یاده کړو، خو دې ټکي ته په پام چې د سعودي عربستان سره باید زموږ اړیکې د اقتصادي تجارتي شراکت پر بنسټ وي، نو ځکه باید د اقتصادي تجارتي اړیکو د پراختیا، د امنیتي سیاسي اړیکو د ټینګښت او دیني او ټولنیزو اړیکو د لا پراخولو لپاره باید ډېرې هڅې شوي وي چې دا دوه دوست هیوادونو د ستراتیژیک شراکت پړاو ته داخل شي چې له یو خوا د افغانستان د بیا رغونې، آبادي او خلکو ته د کاروبارو زمینه مساعده شي، او له بله خوا سعودي عربستان هم په افغانستان کې د سوداګري پانګونې د شته فرصتونو څخه برخمن شي. د نورو هیوادونو د کارګرو په شان افغانان هم له ډېرو کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې په کاروبار اخته دی، خو له بده مرغه په تېرو 90 کالو د افغانستان او د سعودي عربستان ترمنځ هیڅ ډول داسې هوکړه نه دی لاسلیک شوی چې په دې هیواد کې د افغان کارګرو، د افغان قهرمان کارګرو، د افغان عزتمن کارګرو شتون قانوني کړي. د دې لوی عامل په افغانستان کې د 4
لسیز و بدبختی ده خو په ریاض کې افغانستان سفارت د ټولو ستونزو سره په تیرو 2 کالونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخولو په خاطر ډېرې هڅې وکړې چې خدای ریا ونه کړي چې د نمونې په توګه یې څو مهمې نقطې تاسو ته شریکوم. لومړی د سوداګرۍ پانګونې ګمرکي اسانتیاوې د سعودي عربستان ته د افغان کارګرو لیږدولو او داسې نورو مواردو په اړه د 33 موافقتنامې نهایي کول. دویم ټاکل شوی چې د افغانستان او سعودي د مشترک کمیسیون دویم ناسته ترسره شي چې دا به د خپله دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ډېر مهم دی. دریم ټاکل شوی چې د سعودي عربستان یو لوړپوړي هیئت کابل ته سفر وکړي او هلته څو مهمه موافقتنامې لاسلیک شي. څلورم ټاکل شوی چې د افغانستان د مخکني ولسمشر د حرمین شریفین ته سفر وکړي او د خپل سفر په ترڅ کې د عربستان سعودي د افغان کارګرو د لیږدولو په شمول ځینې ډېرې مهمې موافقتنامې هم لاسلیک کړي چې له بده مرغه د اهداف عملي ونه شول. کومه موضوعات ته چې مشرانو اشاره وکړ، کوم وړاندیزونه او لارښوونه چې جناب مولوي صاحب وکړ، موږ تمه درلودل چې تر اګست پورې په داسې سفرونو چې افغانستان ته کېده یا سعودي ته کېده دغه ټولو ته پای ټکی کېږدو. د کورونا وبا سختو شرایطو باوجود په ریاض کې د افغانستان سعودي سفارت البته د سعودي عربستان د چارواکو اړوندو ادارو د حل هرخیزو همکارۍ پر مټ ډېرې هڅې وکړه چې په سعودي کې د افغان هر ډول ستونزې د حل لاره راوباسي. زه یقین لرم چې افغانان مو ډېر مشکل لري. هر څوک چې ملک ته په غیر قانوني توګه راشي نو چې بنیاد یې په داسې مشکل روان وي نو عقوبات د خپله فکر وکړه. تاسو ته ډاډ ورکوم چې د هر افغان هغه چې په زندان کې ده، هغه چې کار کوي، هغه چې په خپل مټو په خپل با عزته او با شرفه مهنت حلاله ډوډۍ ګټي، زه او زما همکاران په ټولو سره خلاص ده. یعنې په وجود حس کوم. تاسو ته ډاډ ورکوم چې هر بندي چې بندیخانه کې پروت وي زه رب ته مسؤل یم. مولوي صاحب د حقیقت وویل، ما نه پوښتنه کېږي. هر ځوان چې مشکل سره مخامخ کېږي دغه نه زه مسؤل یم. خو د دې ټول مشکلات حل لار یوازې زما هڅه نه وه. هڅه دا وه چې دا ټول مشکلات ته قانوني او بنیادي حل لاره پیدا کړو چې متاسفانه په تیر 90 کال موږ فرصتونه هم درلودل خو فرصتونه استفاده ونه شول. هېچا نه ملامتوو. خو اوس هم وخت راواخیسته ستاسو په مېړانه، ستاسو په عزت، ستاسو په شجاعت، ستاسو په غیرت، په همت بول ویاړم. هر کله چې سعودي مشرانو سره ناست یم ستاسو نه په قدرداني، ستاسو په شجاعت، ستاسو په مېړانه دوی یاده کړې ده او ما همیشه ما خپل فکر کوم چې زما پګړۍ پورته کېږي، زما شمله پورته کېږي. ځای لري چې زه ځینې نورو ټکي ته مو اشاره وکړم. فعالیتونه سفارت چې تحول نه وروسته څه وشول په دې باید تاسو ته څه معلومات وړاندې کړم. برای همه شما معلوم است که تمام سفارتخانه‌ها نمایندگی‌های سیاسی بعد از تحول در کشور در یک حالت سردرگمی و پریشانی قرار داشتند. ما با همکارای خود در اولین جلسه گفتیم که برادر ما به خاطر خدمت به وطن اینجا آمدیم، ما به خاطر خدمت به مردم اینجا آمدیم، ما این دروازه سفارت بر روی کس نمیبندیم. خوشحال هستم، افتخار کوم، ویاړم چې لا تر اوسه ستاسو په خدمت کې. خوشبختانه دروازه سفارت برای همه‌تون باز است. من از همکاران تشکر میکنم. مثلشان حق ندارم. مسئول هستند اما تا 4 بجه نباید بجه. بدون طمع توقع با وجودشون افتخار میکنم. هیچ کدامش نگفت که سفیر صاحب معاش من کجاست، هیچ کدامش نگفت امتیاز من کجاست. خوشبختانه باز تشکر میکنم مقامات عربستان سعودی برخوردش همکاریش با من دوچند شده. من لا یشکر الناس لا یشکر الله. من از اینا مشکور هستم. با تحول بزرگ برادرانم
من که به مقامات عربستان سعودی گفتم که آریانا دوباره پرواز خود آغاز کنه. تحول آمده بود، نظام بعدی شناخته نشده. اما رابطه از یا با دو ملت است، نه با تحولات سیاسی. اینا هیچ وقت با افغانا برخورد سیاسی نکردن. دوباره آریانا یک شرکت دولتی بود، اجازه داد که به ریاض بیاد، اجازه داد که به جده بیاد. خوشبختانه امروز پرواز ما عادی جریان داره، پروازها دوام میکنن. خوشبختانه محبوسین مرا با وصف تحول، من انتقال محبوس که سعودی محبوس میشه، من رنج میکشم چون افغان من فرصتی که داره از دست بده. به این حکومت ما مقامات عربستان سعودی رو ملامت نمیتونم. افغان آمده به نام عمره 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال اینجا پاییده بدون غرامه، بدون جریمه، مجانا دوباره به افغانستان حوالش میکنه. من مشکور هستم. این وظیفه ماست. این وظیفه ماست و وظیفه نظام است که خدا ما توفیق بده وجود تو را قانونی بسازم که کس تو را بندی نکنه. من محتاج کسی نشم. تجارت مسلمون خلق سخت مشکل سر مخامخ ده، جدی اقتصادی مشکل سر مخامخ ده. او دوی مننه نکوم که بیا د افغان تاجران لپاره افغان کول سی خپل د افغانستان کس که زعفرانی که وچه میوهی که قالینی الحمدلله بیرته شروع شول. دوی نظام ته ونه کتل، موږ حالت ته وکتل. راشو اصلي موضوع ته چې الحمدلله نقل معلومات پروسه ما ته په دې حیاتي و یوازې نقل معلومات نه، ما ته دغه مهمه ده چې دغه مملکت موږ ته لا پروسه د قدر په سترګه ګوري. راته ونه ویل چې سفیر نظام لا اوسني نظام نه پیژنو. دا خو د تحول د پروسه د تحول نه مخکې موږ د پاچا د استثنایي امر ترلاسه کړی و. خدای شاهد ده چې ما خپل هم دومره توقع نه درلود، خو ما ویل چې ومن جاهد فینا لنهدینهم سبلنا لیس للانسان الا ما سعی. چې کوشش وکړه که نتیجه راکوي، خو کوشش یو شرط لري چې پکې خلاص وي. په افغانستان کې د ورستنیو تحولاتو له پېښېدو مخکې په ریاض کې د افغانستان سفارت د شپږ ورځو هلو ځلو په پایله کې د 10,000 افغانانو لپاره د نقل معلومات پروسې د موافقې د سعودي شاهي دیوان یو استثنایي فرمان په نتیجه کې د 6 میاشتو لپاره ترلاسه شو چې له نیکه مرغه په هېواد کې د وروستیو تحولاتو وروسته هم د 15,000 تنو د نقل معلوماتو بهیر په بشپړ شفافیت عملا جریان لري او له دې جملې څخه د 600 تنو نقل معلومات پروسه په بریالۍ توګه سرته شوې ده چې نن یې هغوی ته د پاسپورټ د ویش شاهدان وسو انشاءالله. همدارنګه هیله لرو چې کله د دې سفارت 15,000 نورو پاسپورټونو په اختیار کې ورکړل شي، د پاتو نورو 15,000 تنو د نقل معلومات پروسه هم به اجرا او تطبیق شي. ما باید په دې باندې پوه شو چې یوازې دا نه ده چې څه تبعات لري نقل معلومات، د الله سره کتن اقتصادي، اداري او اجتماعي څه تاثیر لري. اول خو د رب فضل ده چې د 10,000 افغانان نور به پردیو محتاجین خلاصېږي، نور په پردي سفارت ته مراجعه نه کوي. تمدید او مشکلات د خپل سفارت نه کېږي. هر مشکل چې مخامخ کېږي د سفارت په خدمت کې وي. الحمدلله د افغانان د کارګرو په لست کې اضافه کېږي چې مخکې 140,000 اوس به 150,000 انشاءالله رسمي. اصلي خبره ده په د سختو اقتصادي شرایطو کې تاسو ډېر لوی ونډه په اقتصادي او مالي د کورنۍ او د بیچارهګانو په خصوصا په روژه کې اصلي ثواب تاسو ګټئ، اصلي عزت تاسو خورنده است. خدای هم اجر درکړي، خدای هم عزت درکړي. د افغانانو ستونزه څه عناصر چې مشرانو اشاره وکړه. اول ورځ چې راغلم زما طرحه دا وه چې افغانان څه مشکل لري. ما چې لوی کار هغه به وکړو، اول خو د خپل میشتو افغانان مشکلات حل کړو. اول مشکل دا و چې موږ په هغې سفارت کې پردي ځای کې مو کرایي ځای کې ځای درلود. هر سبا چې راتلم چې لوی قطار د افغانان راغله، تر هغه چې ضابط راشه دوی تلاشي وکړي. ما همکاران ته زر تر زره بل ځای ګورو چې افغانان چې راشي په ډاډه ځله راشي، په عالمه ځله راشي او تقریبي شته موږ سره پاتې شي. نو
ما ویل چې دوه څه مشکل ده زه خپله چې دوبۍ ته راروان شوم چې هلته د چوکۍ په سر افغانان پروت ده پوښتنه مې چې ورور څه کوې دلته وایي والا زه خو محبوس وم زه خو تنهیل کېږم ډیپورټ شوی یم اخراج شوی یم فلای دوبۍ مې راوړي دي راته وایي چې شپږ ساعت دغه ده څه ورته ترانزیت ده اوس څلور ویشته چې دلته پروت یم ټکې وړي چې بېرته راغلم خدای سره مې حال وکړ دا پروژه نه منم چې افغان مې دوبۍ ته لاړ شي اته څلوېښت پاتې شي پیایي باندې سفر وکړي دوه ورځې په اسلام آباد کراچي کې سرګردان په یو ډېر بد حالت کې لاړ شي دغه ته مې چې وروره په هر قیمت کې د افغان زما ده بندي زما ده دا زما تیاره باندې ځي که ښه ده که بد ده او شکرګزار یم چې افغان په بې جنجال کې په هر حالت کې څوک چې د حبس نه پاسې اخراج کېږي هغه نه ویني حالت ښه وي هر څه د زما ده په خپل تیاره وطن ته ځي دغه ته قناعت نه لرم هیله من نه یم چې اریانا هېڅکله به نه ویسي زه وایم چې اریانا همیشه تاجر ویسي سرمایه گذار ویسي مهاجر ویسي څوک چې وطن ته راستانه شي او دغه ته انشاءالله موږ تمه لرو چې خدای مهربان ده چې کوشش کوو هر څه ته انشاءالله هر څه لاسته راځي په دې ټولو مشکلات سره مې خلاص ده هغه افغانان چې پاسپورټ نه لري نوي کوچنیان خدای ورته ورکړي دي هغه افغانان چې په بندي محبوس ده او څه افغانان چې پاتې ده ګوره ورونو همکاران مې شاهد ده چې څو ځله په مقاماتو باندې هم ټلیفوني هم رسمي یادداشتونه مې لګلي دي چې ځینې موږ افغانان پاتې ده ګوره دوی به نه ملامتوو هغه افغان چې پاتې ده افغانستان کې خروج عودی ختم ده یا کفیل عودی نه تجدیدوي خو دا په کفیل باندې ارتباط لري سعودیان ما ته ویل چې سفیر صاحب د خلکو موږ نه دي راوستي دا کفیلان راوستي ده خو بیا هم دوی نه ما خواهش وکړ موږ استثنایي حالات کې یاستو تاسو د کفیلان ته توصیه وکړئ چې که نور ملتونه راغواړي ونه غواړي افغانان ته د زمینه برابر چې بېرته راشي موږ خپل کوشش کوو د خپل ملي ایماني انساني وجیبه ګورو بې تفاوتي نه کوو څه چې زما په لاس یې مطمئن اوسو چې اصلي سفیران تاسو یې هغه کوو انشاءالله خاطر جمع اوسئ اجازت مو په آخر کې ما خبره او تاسو یو څو ټکي تاسو نه خواهش وکړم د یو ورور په حیث څرنګه چې افغانان په ټولو نړۍ کې د قدر شناسي مېړانې زیارایستنې او ښه نامه شهرت لري الحمدلله همدا ډول په سعودي عربستان کې هم نیک نوم لري چې دا د خپل هیواد او خلکو لپاره د ویاړ ځای ده دا چې اوسني شرایطو کې تاسو ته په افغانستان کې د کار او بوختیا لازمینه نشته او تاسو خپل کورنۍ ته د یوه نړۍ ډوډۍ کتلو لپاره سعودي ته په سختو شرایطو راغلي یاست چا به خپل کور اساسات خرڅ کړي وي چا د چا نه قرض کړي وي په هر څه سره مې خلاص ده راغلي یاست نو لازمه چې د من لم یشکر الناس لم یشکر الله د استناد پر بنسټ د خدای شکر وباسو او د دغه څو ته پام او جدي توجه ولرو د حرمین شریفان هیواد ته درناوی ولرو او د دې ستر نعمت شکرګزاري وکړو د سعودي عربستان ټول قوانین او مقررات رعایت کړو د مخدره موادو زه مطمئن چې الحمدلله افغانان دغه موضوع نه لرې ده خو بیا هم تذکر ورکوم ځکه چې مواد مخدر دلته حکم اعدام ده او ما ته سخت ګنون تمامېږي خدای ناخواسته چې یو د یو افغان یو ویښته بې ځای شي هغه خپله خو په ځای پرېږده د مخدره موادو د قاچاق څخه نقش ډوبولو څخه چې ډېره بدبختي پای ته لري جدي توګه ځان وساتو له هر ډول هغه کړنو څخه ځان وساتو چې د حرمین شریفین هیواد امنیت ته ضرر رسوي د حرمین شریفینو د چاپېریال ته پام وکړو په جدي توګه ورته توجه وکړو دا خپل کور ده خپل کور به ساتو زه ورته اول کور دویم کور اول کور مو ده د اداري چارو او رسمي چارو په برخه کې ورونو د جهل تزویر ته جدي ځان وساتو جهل مه کوه تزویر مه کوه هېڅ دفتر ته مه ځه که لار دودول ما ته راشه اتا کار چې لار درلودل ما ته راشه غیر قانوني کار ما بني على الباطل فهو باطل ګوره په نومونو کې لاس وهه یعنې د پر معلومات پروسه پنځه شپږ داسې موارد دي چې کاملا سعودیان ماته چې څه وکړو سفیدون چې کارونه دوی کړې ده خو بیا هم دوی راسره منلې ده
بیرته میده خدای هغه کارونه وشي که تعدیل اسم شوی ده که تو پاسپورت نمبر فیکس شوی ده که هر څه شوی ده دوی د جدي غوښتنه کړې ده که نشو دغه هڅو ته دوام ورکوو هېڅکله بغیر قانوني کار نه کوو خپل نهایي کوشش سفارت دغه لپاره ستاسو غوښتنه ستاسو مشکلات دوی مقامات ته یو ځل نه لس ځله برسوي شپه برسوي ورځ برسوي په پای کې یو ځل بیا د ټولو افغانانو او ستاسو ځانګړي ستاسو په نمایندګۍ د دوست هېواد سعودي عربستان عالي مقاماتو او ټولو اړوندو همکارانو څخه چې د نقل معلومات په پروسه کې د پیل او پیل کېدو د بریالیتوب په اړه د زړه له تله مننه وکړم همدارنګه مشرانو متنفذینو څخه مننه وکړم چې په خپل نیکو او مثبتې مشورې له موږ سره شریکې کړي ده دائما زه شاهدي وایم چې دا مشران دا من المتنفذین ستاسو په نمایندګۍ یا ټلیفون یا حضور راغلی ده او موږ ته نیکې مثبتې مشورې او لارښوونې کړې ده د ټولو نمایندګیو نه از همهتان تشکر میکنم از مشورهای نیکتان از مواقف نیکتان از همدردیتان از اخلاصتان خصوصا در شرایط سختی که در کنار سفارت در کنار مردمتان استاد شدید از تک تکتان ممنون هستم در آخر یک بار دیگر از حوصله‌مندی تک تک شما تشکر میکنم دو ټول مننه کوم با عزت اوسئ سرلوړه اوسئ با عزت اوسئ زه د دې دومره چې تاسو ته تشویق کړم د دې مستحق نه یم زه ځان هېڅکله مستحق نه بولم څنګه چې مولوي صاحب وویل یو ورځ نه ډارېږم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره زه خدای نه غواړم چې هغه وخت خدای مخ ته ملامت ونسم او چا په ما باندې ګوته کېږدي چې سفیر صاحب 2 کاله عمر یې موږ ضایع کړ او موږ حقوق دې ضایع کړ او زموږ حقوق دې په ځای ونه کړ خدای هغه ورځ رانوړي چې زه قبر کې مسؤل پاتې سم د خدای مخ ته مسؤل پاتې سم او یو شی غواړم دعا نه مه هېروئ چې د ارض حرمین نه څنګه چې مولوي صاحب وویل څنګه چې نور مشران وویل خدای ماته د عزت وبخي چې تاسو څه غوښتنه ده څه توقعاتم ده خدای د فقیر ته د عزت وبخشي چې د داسې فرصت مساعد شي چې د ټول تطبیق کوم ټولو ته رسیدګي وکړم او د ارض حرمین نه خالي لاسونه ووځم ومن الله توفیق ژوندی وي افغانستان زنده باد افغانستان تعود په انسان کې د معنا په لحاظ واړه مشغول دي ځینې جهان جوړوي موږ د ګران مشر لوی سفیر احمد جاوید مجددي صاحب نه نړۍ مننه له محترم سفیر صاحب سید احمد جاوید مجددي نه د دې بېساره تکلیفونو زحمتونو او غنځلو چې په مختلفو عرصو او شرایطو کې زموږ د مشکلاتو د حل لپاره چې کوم ګامونه اخیستي دي د افغانستان په سفارت کې د کلونو را په دې خوا بېسارې دي مننه او یو جهان تشکر Bugün mana bu mübarek yığınışga katlaşıp menga o'rin berilganidan xursandligimni bildirib yig'inish qurganlardan qadrdonlik bildiraman. Shu kabi bu munosabatda Saudiya Arabiston Riyod shahridagi Afg'oniston bosh elchisi hurmatli Ahmad Jovid Mujaddadi janoblaridan Saudiya Arabistonda yashayotgan ulkadoshlar pasportlarining ma'lumotlari naql berilishida bajargan xizmatlaridan o'zim va barcha Saudiya Arabistondagi ulkadoshlarim tomonidan minnatdorlik bildiraman. قبل بر این ما شاهد روزهایی بودیم که تنها حصول یک پاسپورت مدت 6 ماه را در بر می‌گرفت. اما الان با فضل کرم پروردگار
و توجیهات و تلاش‌های خستگی ناپذیر همه برادران مخلص و محترم سفیر صاحب توانستیم که بعد از هر شهروند پاسپورت خود امروز تقدیم میکنه و امروز تسلیم میگیره. چون چراغی لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانانی عجم جانی من و جانی شما. غوطه ها زد در زمینی زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکاری پنهانی شما. مهر و مهد دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت، ریختم طرحی حرم در کافرستان شما. چون چراغی لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانانی عجم جانی من و جانی شما. همچنین از مقامات و کشور مملکت عربستان سعودی که زمینه این محفل را مساعد ساختند سپاسگزارم. براستی چنین جلسات و نشستها بین هموطنان مقیم عربستان و مسئولین سفارت می تواند نقش مهمی در همبستگی، اخوت و معرفی با یکدیگر و حل مشکلات فرارات افغانهای مقیم در عربستان داشته باشد. د افغان د بیچاره ملت د ستونزو د حل لار لټول دي، دا د افتخار ځای ده، دا د ویاړ ځای ده. هر څه نه مخکې موږ مننه کوو له جناب سفیر صاحب نه او د دې له اراکینو نه، او ثانیا د سعودي عربستان له حکومتنا چې په رأس کې خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه او د ټول حکومت والده. وطن نامی تو سر بلند در جهان، تو بودی و هستی بدل جاویدان. وطن نامی تو سر بلند در جهان، تو بودی و هستی بدل جاویدان. بنازم به اسمی تو افغانستان، که سالها صفای تو خواهم زی جان. بنازم به اسمی تو افغانستان، که سالها صفای تو خواهم زی جان. که پشتون او که تاجک که ترکمنی که ازبک او هزاره د دې وطن یې، دشمن غواړي چې ما نه تا جدا کړي، پام دې وکړه ته آزاد د دې بدن یې. نو مجددي صاحب د تاسې چې کومې هلې ځلې دي هغه د ستاینې وړ دي او موږ له هغه ځینې انکاري نه یو. په آینده کې موږ له تاسې ځینې دغه تمه لرو چې انشاءالله تاسې به موږ په د خدمت کې هر وخت لګیا یاستئ. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بن أوراقlarından Şahzade Muhammed bin Selman'dan kökten kök kayışımız diller merdimin şol ki diller bir garip ferver bir 21. karnında çok bir izde kalan memleket bu devlet çok yaşıyor. Damı tırnaklarını yediriyorlar. Ağlına inşallah ciddi kayışımız Hadim-ül Haremeyn Şerifeyn El-Melik Selman'ın şıl damı dağdurabilirlerini elimizden tutup bir yaşlılığa çıkarmana kökten kök hemmelemiz olup kayış ediyoruz. جناب سفیر صاحب بخښنې سره تاسو په جریان کې هم نه یاست.
ځینې مشران ملي تجران او ځوانان غواړي چې تاسو د سفارت کړنې په معنوي ډول وستایي. دا خو ډېر کم شی دی. هیله کوو د ځوانانو د دې الله تعالی خیر ورکړي چې ته عزت که ته عزت ډېر قدر ولري عزت صرف همدغه تشریف راوړي. اجازه بمونی من بدم شپږ سوه نیم سوه همکاران ته مې وویل تاسو واخلئ هر لکچر چې موږ راووتل په نمونه توګه به سلون ته زه به خپله ویشم بیا همکاران نور مشران ته او ځوانان ته پاسپورټونه ویشل شي. وحید احمد صایف علي که راشي زه ورته پاسپورټ ورکوم. ژوندی دې وي ژوندی. الله مې تل کامیاب او بریالي لره. خدای تعالی دې موږ په ګران وطن کې سوله امنیت راولي. خدای مو زړونه سره یو کړي. خدای دې نفرتونه ورک کړي. خدای تعالی دې موږ په زړونو کې مینه خپره کړي. والسلام. مننه. خدای پاک. توفیق خدای کردگار بود. توفیق خدای کردگار محفل ما شد ز لطفش برگزار. جمع بودیم امروز با هم در کنار. جمع بودیم امروز با هم در کنار. عالمان و فاضلان این دیار. ای خدای پاک ای ذات کریم. ای خدای پاک ای ذات کریم. لطف کن بر حال امت ای رحیم. مجلسی ما یافت اینجا اختتام. مجلسی ما یافت اینجا اختتام. باد بر روح رسول الله السلام. از جناب ملا محمد ایاز خواهشمندیم دعای مجلس را. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. لا إله إلا الله حليم كريم عظيم وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. لا إله إلا الله حليم كريم عظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم. يا الله ذات ولا يوسف شعبان رمضان روانة. خدای دې موږ عمل اصلاح وکړي. خدای دې موږ توبه قبول وکړي. خدای دې موږ سره عزت او تقوا پرهیزګاري د حرمین شریفین را نصیب وکړي. یا الهي پرګارا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا من لم یشکر الناس لم یشکر الله. څوک چې دې حرمین شریفین شکر ادا نه کړي خاصتا د سعودي عربستان چې 30 کاله دلته موږ عمر تېر کړی ده. سبب دې دا وطن حرمین راته جوړ شوي دي.
خدای د دغه عزت او تقوا د تا په امن او امان کې وساتي. بیا خاصتا یا الهي پروردګاره څلوېښت کاله دغه وطن ته په سفیرانو کې په مشرانو کې داسې سړی نه دی راغلی ریا نه کوم لوی نه کوم لکه دغه مجددي صاحب چې دې خاورې دې وطن ته خدمت وکړ او دا سوجانو او افغانانو سره نږدې کړو. الله تعالی ته د موږ د دې توبې قبولې کړي. دا د دې مجددي صاحب برکت ته چې الله تعالی نن څو سوه نفر دي چې دغه شیخه دلته ورته په انتظار دي او نن ته خدای پاک یو سبب ورته جوړ کړ. خو نو الله تعالی دې ده ته عوضونه په دنیا په آخرت ورکړي او خدای پاک چې داسې سړی په هر وخت په دې منطقه کې دا د حرمینو منطقه ده دلته چې خدای داسې سړی راولي چې هغه لله سړی وي هغه د حرمینو خادم وي هغه د دین خادم وي هغه د علماو خادم وي هغه د مسلمانانو یتیمانو د کونډو خادم وي. الله تعالی دا چې د دې وطن څخه مشکلات ختم کړه. یا الله تم توبه قبول وګرځوي چې هر څوک دلته راغلي خدای هر قدم یې په تله د نیکي کې واچوي ویدونه په دنیا په آخرت ورکړي. بیا شکر ګزار یو له سعودي عربستان څخه خاصتا خادم الحرمین او د دلو ټولو حکومت څخه الله تعالی دې په دنیا په آخرت په خپل حفظ او امان کې وساتي. د دې خاورې دښمنان دې خدای تباه او برباد هلاک کړي او د موږ مابین کې د خدای انسي جني شیطانان له منځه لرې کړي. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله.